د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې چې څه موده وړاندې د سیرت النبي ازموینې سیالۍ د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د دغه ولایت د پوهنې ریاست په همکارۍ د څلورمې ناحیې د ښوونځیو د 1000 تنو زده کوونکو ترمنځ په لار اچول شوې وه. 10 تنه غوره ګټونکي اعلان او ځینې ډالۍ پرې وویشل شوې. په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د مزار شریف ښار د پوهنې امیر د البرز علمي او کلتوري ادارې څخه د دغه سیالیو د جوړولو په پار مننه وکړه او د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د سیرت النبي د کتاب لوستل مهم وبلل. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې دا ډول پروګرامونه د ځوانانو په دیني او اخلاقي زده کړو کې اغیزمن رول لوبولی شي. دغه نن غونډه سوه کم ګټونکي چې 10 نفره وو، نو هغه لپاره جوایز توضیح سو چې ښه جوایز د دوی لپاره توضیح سو. دا غونډه دې لپاره ډیره مفیده او اهمه تمامیږي د شاګردانو لپاره او د متعلمینو لپاره چې دوی هم علاقه د کتاب مطالعه سره پیدا کیږي، هم علاقه د خپل د استعداد سره پیدا کیږي. په یاده سیالۍ کې بریالیو زده کوونکو د دغه شان پروګرامونو په ترسره کولو خوښي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د ورته سیالیو دوام کولی شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت په برخه کې د دوی د پوهاوی کچه لوړه کړي. یک از خیلی یک برنامه خوب است برای همه جوانان و نوجوانان که باعث رشد مطالعه فرهنگ در سراسر کشور میشه و ما میتونیم توسعه این برنامه ها مطالعه خود بیشتر سازیم و از دولت هم تشکر ما است که همه برنامه ها را بیشتر راه اندازی کنند. این برنامه خیلی برای جوانان کمک میکنه که تا بتوانند از کارهای بیهوده دست بکشند و بتوانند سرشان درس خم کنند، درس بخوانند و کوشش کنند. میتوانند جوانان سری جوانان من باور دارم، مثلا خود باور داشتم که در اینجا رسیدم. د یادونې وړ ده چې په دې سیالیو کې د شاوخوا 1000 زده کوونکو له ډلې څخه 10 تنه د غوره ګټونکو په توګه اعلان شول چې د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا ځینې ډالۍ پرې وویشل شوې.